قدرمنو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هلکړی کوم. روزګار د ژوند یوه مهمه برخه ده او خلکو ته د ښو کاري فرصتونو برابرول د ټولنې او اقتصاد د پرمختګ لپاره ډېر اهمیت لري. په تېرو څو کلونو کې د چین د شينجيانګ د اويغور کورواکې سیمې حکومت د خلکو روزګار ته لومړيتوب ورکړی. د نوښتونو په رڼا کې یې د روزګار جوړښت غوره کړی او په اړوندو کارونو کې یې د ليدو برياليتوبونه ترلاسه کړي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در وپیژنم. د چین د شينجيانګ د اويغور کورواکې سیمې د روزګار او ټولنیز تضمین د ادارې شمیرې ښیي چې په 2024 کال کې د دغې سیمې په ښارونو او ارکداریو کې 483 کسانو ته روزګار تازه پیدا شوی دی. د دغې سیمې حکومت په مهمو ساحو مهمو چارو د ښارونو او کلیوالو سیمو په اساسي درجو او منځنیو او کوچنیو تصدیو کې خلکو ته د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د شخصي کاروبار د ترسره کولو لپاره 14 تدبیرونه نیولي دي. شينجيانګ په 2024 کال کې خلکو ته د روزګار د پیدا کېدو د پیاوړتیا لپاره 3 میلیارده او 503 میلیونه یوانه لګښت کړی او څه باندې 1 میلیون او 19 زره او 500 تنه کارګر د حکومت له ډول کومکونو برخمن شوي دي. شينجيانګ په کاروبار کې د کارګرو د سیالۍ د توان د پیاوړتیا لپاره هم تدبیرونه نیولي دي. په 2024 کال کې په دغې سیمې کې کابو 1 میلیون 119 زره او 500 کسانو د مسلکي تخنیکونو په بېلابېلو روزنیزو درسونو کې ګډون کړی و. په همدې کال کې په دغې سیمې کې خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په موخه 1,188 بېلابېل فعالیتونه ترسره شوي چې خلکو ته یې کابو 1 میلیون 600 زره او 900 کاري فرصتونه برابر کړي دي. د 2024 کال تر پایه په شينجيانګ کې خلکو ته د روزګار د پیدا کېدو په پار 641 ورګانونو هلې ځلې کړي او عمومي ګټې یې 15 میلیارډو او 100 میلیونو یوانو ته رسیدلي دي. شينجيانګ خلکو ته د روزګار د پیدا کېدو چارو ته په ډېره درنه ګوري او د ملاتړو تګلارو او د خدمات د تضمین سیستم د بشپړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کوي او هڅې کوي چې خلکو ته د روزګار د پیدا کېدو چارې ثابتې او د پرمختګ په حال کې وي او د اقتصاد او ټولنې د باکیفیته پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي. محترم دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.